بله مسله دا اوس ډېره اهمه ده. دا د سرو زرو سپینو زرو څاروو هر څه سره تعلق ساتي. یو سړی دی د هغه سره مال دی، که هغه د روپو په شکل کې دی، که هغه د سپینو زرو د سرو زرو په شکل کې د څاروو په شکل کې، او هغه نصاب ته ورسېدو، په یو وخت کې نصاب ته ورسېدو. نو چې نصاب ته ورسېدو اوس په دې باندې کال تېرېده پکار. آیا ټول کال به د نصاب موجودي که نه، که په منځ کې لږ کمی پکې راشي نو دا حساب به بیا د سر نه کې په مسله تاسو ونه رسېدي. پوه شو؟ لکه موږ به داسې ووایو چې په رمضان کې یو سړی د نصاب مالک شو، د روژې په میاشت کې د نصاب مالک شو، روانې روژې پورې به ده سره د ټول کال دا نصاب لازم وي که نه، په منځ کې پکې کم شي او دا نصاب د خپل دغه نه راکته شي نو بیا به دی دا کال که زوړ حساب وي که نه همدغه یو حساب به روان. دا خبره یاده کوي. ګوره هر هغه مال چې هغې کې زکات ورکړی کېږي د دې دپاره دا شرط دی چې دا نصاب به ټول کال موجود وي. دې دپاره دا شرط دی چې نصاب به ټول کال موجود وي. اوس په منځ کې داسې وخت راغی چې نصاب کم شو. لکه زه به هسې مثال در کوم، داسې نه چې څوک دا شمار یادوي عدد یادوي. لکه موږ به دا وایو چې مثال د نصاب دا شو چې 10,000 روپۍ نصاب دی. صحیح شو؟ تا سره 10,000 روپۍ دي. د کال په دوران کې داسې وخت راغی چې دا 9,000 شوې، نو دې ځای کې ستا هغه حساب ختم شو. اوس چې بیا 10,000 ته ورسېدې نو ته بیا څه کوې؟ بیا به دا که زیرو زیرو به حساب کوې؟ نه، نوی حساب به کوې. په دې مسله پوه شوې که نه؟ دوباره څوک به پوه شوی دی؟ ته یې ووایه عبدالمجیده. کم کال به شروع کیږي؟ هغه زوړ نوی کال به ته به څنګه پوه شوې؟ نوی چې نصاب ګوره د کال په منځ کې کم شو نو ستا د کال هغه حساب هغه ختم شو. اوس که بیا الله چې ته رحم وکړو ستا د مال نصاب ته ورسېدو نو بیا به ته د سر نه د کال حساب شروع کړې. اوس به ورسېدو. بله مسله، یو سړی دی د نصاب مالک نه دی، وایي زه زکات مخکې ورکوم. لکه نصاب 10,000 روپۍ دي او د دې سره دي 6,000. دی وایي زه ترې دې کال زکات ورکوم. موږ ورته ویل که ته خو لا نصاب ته نه یې رسېدلی. وایي څه پته لګي الله رحم وکړي، خو زه ترې زکات مخکې ورکوم. نشي ورکولی. ته زکات ته څه شي ورکوې؟ نه فرض خبره نه، زکات ته د څه شي ورکوې؟ تا سره خو نصاب نشته. که دې څه ورکوي دا به عامه صدقه شمارلی کېږي. بله مسله، یو سړی د هغه سره نصاب دی، یعنې رمضان نه هغه حساب شروع کړی دی د کال، بل رمضان ته چې دی رسي د کال پوره کي، خو دی د رمضان نه د روان رمضان نه یو 2 میاشتې مخکې وایي زه دا زکات ورکوم. نصاب ورسره شتي، خو زه زکات ورکوم د دې کال د پوره کېدو نه مخکې. دا دی ورکولی شي او که نه. مسله دا یاده کوي چې زکات ورکول
یا زکات لازمیږي په انسان باندې کله چې کله د ده سره نصاب وي او د کال د حساب شروع شي. زه د رمضان په دې یم ځکه رمضان اسان دی. یو سړی د هغه سره 10,000 روپۍ دي، دا نصاب شو، حساب د شروع کو د رمضان، د دې نه بعد په ده باندې زکات ورکول اوس لازم دي. خو کله به ورکوي چې کال پوره شي. که څوک یې را مخکې کوي نو تحقیقي قول په دې کې دا دی چې دا جایز دي. سوالات و جواباتو په نشیز کې دا تپوس زمانه شی ما هلته ښه د وضاحت سره دې خبرې جواب کړی چې یو سړی د کال د پوره کېدو نه مخکې زکات ورکوي دا به جایز یې وکړي او نصاب د سره شتي. هغه تېر شوي صورت کې نصاب نه وګورئ، داسې نه تاسو دواړه ګډوډ کوي، دې کې نصاب شتي. دلیل به څه دی؟ حدیث دی امام احمد، امام ترمذي، امام ابو داود راوړی دی چې عباس رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم تره دی راغلی و په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او تپوس یې ترې کو چې زه زکات ورکولی شم او که نه مخکې د دې نه چې سر ته ورسي کال زه ورکولی شم او که نه، نو فرخص له رسول صلی الله علیه وسلم ولا اجازت ورکو. یو بل حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب رضی الله عنه لیږلی د زکات تراجمه کولو لپاره. چې راغی وی یا رسول الله ستا تره عباس زکات نه ورکوي او غوسه عباس وی زکات منع کړی و چې نه ورکوي. رسول صلی الله علیه وسلم فهي علی ومثلها، د هغه خبره په ما د هغه پرېږده. نو علما وایي دا چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه چې د هغه په ما ده، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغه نه د دې کال زکات تېر شوي کال اخیستی. اوس پوه شوې؟ نو چې کله تا سره نصاب وي او ته غواړې چې مخکې یې ورکې نو ورکولی شي، خو لیټ کولی نه شي. لیټ کول ناروا دي. چېرې زه رمضان کې په ما باندې زکات زما کال پوره کی او زه به خیر د دې ګټ اختر نه وروسته ورکوم، نه، مخکې ورکولی شي وروسته نه. او دلته یو بله مسله ذهن ته راځي. یو سړی دی د روان کال زکات یې مخکې ورکولی شي که نه شي، خو نصاب ورسره وي. دا پکې موږ شرط ذکر کړی. د چې کله زکات ورکو او لا کال ته ډېر وخت دی نو یو څو ورځې تېرې شوي وي چې د ده دا نصاب کم شو. ورسېدې په دې مسله پیسې څه حادثه راله څه واقعه داسې راله چې د ده نه نصاب هغه کم شو. نو اوس به صحیح دا چې ده څه ورکړي دي دا به عامه صدقه شي. ده وایي داسې کار به وکړو چې عامه صدقه به څنګه شي؟ که بیا نصاب الله زما پوره کو او کال پې تېر شو یو هغه زکات چې به زه کم ورکوم یو هغه دا شو. موږ وایو نه، انما الاعمالو بالنیات، د اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې. تا دا په دې نیت ورکړی چې دا د دې کال دی نو هغه څه شو؟ هغه عامه صدقه شو. او که داسې وشي اوس یو کس دی د هغه سره 100,000 روپۍ دي او ده ته د روان کال زکات ورکو، او کله چې هغه روان کال پوره شو دا کم چې د زکات ورکو هغه 40,000 شي، هغه 50,000 شي، نو بیا به د هغه زیاتي حساب کړي او د هغې نه به زکات ورکوي. پوه به شوي که نه؟ ښه، بله مسله دا ډېرې اهمې مسلې دي. یو شی چې پای کې زکات لازم دی هغه بدلول په داسې څیز سره چې د هغې په جنس کې، لکه مثال یو سړی د هغه سره اوښان دي او نصاب د اوښانو څو دی؟ 15. د ده سره دي 15 اوښان
او کال حساب د شروع کو په دې منځ کې د دا اوښان بدل کړو په نورو اوښانو باندې آی دې نه غوره دي یا بله څه مسله ده خو الغرض د دا اوښان بدل کړو په څه باندې په اوښانو باندې یو سره غواګانې ولاړې دي هغې بدلې کړې په نورو غواګانو باندې یا ورسره ګډې بیزې دي هغې په نورو ګډو بیزو باندې بدل کړه سپین زر ورسره پراته دي سپین زر سره زر ورسره پراته دي هغه سره زر یې په سرو زرو بدل کړو نو موږ دا وایو دا ده چې کله راولګېدو دا سره زر یې په سرو زرو بدل کړو دې سره د کال هغه حساب نه دی ختم شوی ځکه چې جنس یو دی په دې مسله پوه شو که نه ته وایې چې بیا ووایه ټول نه زیات دغه شوق ته او ستا چې په مخه به د وي زکات ته مسلې چې بیان شي زکات مسلې اسانې دي خو لږ د الله د توفیق نه بعد لږ تیز دماغ غواړي مسله په دې زکات په دې مسلو کې نه ده مسله په موږ کې ده موږ کې مسله دا چې موږ چېرته دا خبرې اورېدلې نه دي زموږ حقیقت دا دی د دین بیان اورېده د دین مسله اورېده دی چې موږ د جمعې خطبې دا هم پکې دینداره سړی چې جمعې خطبې له هغه هلته خو تقریر او خطبې جدا کړي پښتو کې اولي بیا په عربۍ کې چې د پښتو هغه دغه له ورشي تقریر له دا پکې دینداره سړی یعنې که هلته هم زموږ جوماتونو ته لاړې نو دغه پښتو دې تقریر ته یو څو مشران د کلي ناستي او نور رامنډه وي ټول په اخره کې رامنډې وي بیا د هغې نه بعد که چېرته یو عالم مسله بیان کړي نو دې به راپاسي ده چې جانماز یې په اوږه پروت وي رامنډ موږ خو چېرته دا نه ده اورېدلې یاره سړی به چې اوس دله څه جواب ورکړو ته به چې دی 40 ګنټې د علماو بیانونو ته ناست دی او د کتابونو مطالعې ته پروت دی نن دی یو نوې مسله واورېده چې دی یاره موږ دا خو چې دا پکې موږ کوم نه ده اورېدلې ته خو د جمعې هغه کومه خطبه چې کېږي هغې له نه راځي نو په دین به څه پوه شي نو دا مسله په موږ کې ده مسله په دې مسلو کې نه ده دین خو الحمدلله ښه واضح دی اسان دي د هغې زده کول او مکه پخوانی دین دی خو موت هتې لرې شي موت ته نږدې نه ورتلو د هغې د لاسه هغه مسلې موږ ته ګرانې ښکاري او موږ ته داسې ښکاري چې یاره دا چې ته ورته نشتي دا هم ځکه اسلام مسلې دي ځکه دین مسلې دي خو موږ ځان په څه باندې عادت کړی دی لکه اوس ما ته مسله راغله ټلیفون راواله او جی ما ته دا مسله دا به حلال او که حرام به هغه راته وایي دا حلال بس موږ ټلیفون بند کړو یا راته هغه وایي چې دا حرام دی بس موږ ټلیفون بند کړو نه موږ ځان خبر کړو چې حلال ولې دي نه موږ ځان خبر کړو چې حرام ولې دي نه پسې اخوا موږ لاړو او قصه ویل هغه ختمه شو نو څه موږ په دین باندې پوه شو مسله هغه دا ده یو سړی دی د هغه سره سره دي موږ به وایو چې د هغه سره سره دي لس تولې صحیح ده او ده د کال حساب شروع کړی د 7 میاشتې وشو نصاب ورسره دی 7 میاشتې وشو 7 میاشتې بعد ده د سره راواغستو په نورو سرو یې بدل سره دي هغه هم سره دي خو ده پې بدل کړو اوس سوال دا دی چې د ده چې کال حساب 7 میاشتې شوی وي نو هغه 7 میاشتې ختم وسو بیا د سر نه کال شروع کوي موږ وایو نه کال حساب به روان وي ولې جنس یو دی سره دي او دا هم سره دي ګډې بیزې دي دا هم ګډې بیزې دي اوښان دي دا هم اوښان دي غواګانې دا هم غواګانې سپین زرې دا هم سپین زرې ښه اوس که یو شی بدل کړي په بل شي سره چې جنس یې بدل وي لکه یو سړی راولګېدو وی دا ما سره اوښان دي دا واله او ما له به بدل کړي یو څو غواګانې راکړه او په اوښانو باندې 6 میاشتې تېرې شوي وي نو موږ به دلته دا وایو چې هغه د کال حساب ختم شو
اوس که دا نوي څه چې تا راوستي دي یا دې اخیستي دي هغه نصاب ته رسي نو ته به د نوي کال حساب شروع کوې ولې ځکه چې جنس بدل دی بله مسله د بهیمة الانعام نه علاوه بهیمة الانعام دغه څارویو ته ویلی کېږي ګړي بیزي اوښان او غواګانې د دې نه علاوه په زناورو څارویو کې زکات شتي او که نه لکه خر شو قچر شو نو په دې کې زکات نشتی دا مسله یاده کړي زکات صرف په څه کې دی په دې بهیمة الانعام کې چې هغه ګړي بیزي دي اوښان دي غواګانې دي او میخه د غواګانو یو قسم دی پوه پې شوي که نه چاته څه اشکال شتي چې نه پوه په دې باندې او ما به تپوسونه کړی وی خو کیدای شي هغه تپوسونه داسې چې هغه ګران پرېوځي نو زه دا غواړم چې تاسو هغه تیر شوی درس او د هغې نه مخکې درس او د زکات چې ما څومره د درسونه شروع کړي دي دا بار بار واورئ چې دا دې واورېدو نو دا خبرې به ستا په ذهن کې به پرېوځي کې به نه او ته به پوه شې سړی ګوره په اول پورې مسله اورېدو باندې نه پوهېږي که خیال هم کړی په سکول کې په یونیورسټۍ کې په مدرسه کې په جامعه کې چې کله سړی سبق وایي که نه استاد راشي دا مسله بیان کړي په اول پورې سړی وایي چې نه دی وایي څه په سر د پاسه دا خبرې تېري وایي ته بیا واورې او سره سړی عادت شي چې عادت شي بیا پې دی پوه شي بیا دته مسله واضح شي د دې نه بعد بیا مسله ده د زکات په میوو کې او په فصل کې او دا مسله به روان درس ته پورېږي ځکه چې دغه بیا ځان له مستقل مسله ده او اوږده مسله ده الله رب العزت چې موږ پوه کړي په دین باندې او الله رب العزت چې موږ ته هغه علم نصیب کړي چې موږ له فایده په دنیا او په آخرت کې راکړي او د هغه علم نه دی الله موږ وساتي چې موږ له تاوان او نقصان راکړي په دنیا او په آخرت کې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد